پکتیکا چې د ټول مرکز په سطحه یوازې یو 15 بستریز روغتون لري او د امکاناتو د نشتون له امله د ډیری ولسوالیو په ګډون د ګاونډیو ولایتونو ناروغان هم دلته تداوي کیږي. نو په همدې اساس یاد روغتون د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. په ورته مهال د پکتیکا والي خلکو ته ډاډ ورکړ چې په پکتیکا کې د روغتیا په برخه کې ستونزې له مرکزی دولت او نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به د روغتون د ارتقا او په نورو برخو کې فعالیتونه ترسره شي. مونږ د صحت امې محترم وزیر صاحب راغلی وو او دلته څومره مؤسسات راغلي دي ټولو موږ ته اطمینان راکړی ده چې موږ به د صحت په هکله باندې د پکتیکا ولس ته ډېر خدمات وړاندې کوو. بیا هم خاصتاً موږ کوشش داسې کړی ده چې د پکتیکا دغه مرکزي روغتونه چې 15 بستریز ده دا 1.5 بستریز ته ارتقا ورکړو او په اورګون او په خیرکوټ کې چې کومه روغتونه دي هغه 15 بستریز ارتقا ورکړو. د روغتیا د برخې مسؤلین وایي چې له مرسته شویو طبي وسایلو سره به د پکتیکا په ملکي روغتون کې د عادلي طب ترڅنګ د ډي ان اے، ار ان اے، تور زیړي، سپین زیړي او د نورو بېلابېلو امراضو معاینات هم ترسره کیږي. نن په خپل ولایت کې د پی سي آر دستګاه فعاله کیږي او دلته به ډېر پیچیده او پیچلي معاینات کیږي لکه د کورونا او تور زیړي او سپین زیړي او په مختلفو نوع د انیمیا او یا د کمخونۍ معاینات به کیږي، د ډي ان اے او ار ان اے معاینات به کیږي. په عدلي او جنایي برخه کې له دې نه استفاده کیدای شي. د دې پکتیکا د خلکو ټول اړتیاوې به انشاءالله پوره کړي. دوی به دې ته نوي اړتیا به نه وي چې دوی لاړ شي غزني ته یا کابل ته یا ګردیز ته موږ ولیدو. باید ووایو چې د روانې مارچ میاشت په 3 نیټه د عامې روغتیا وزیر پکتیکا ته د یو غیر رسمي سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د روغتیا په برخه کې به د ولایت ته پوره پاملرنه کوي او د یو اساسي روغتون د جوړېدو ژمنه یې هم وکړه.